سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. نننۍ ویډیو ډېره مهمه ویډیو ده، خصوصا هغه چا دپاره کوم څوک چې دلته دننه په کاناډا کې اوسیږي او هر هغه څوک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي او د هغو کوم فامیلي غړي دلته په کاناډا کې اوسیږي. نو نن تاسو ته داسې یو برنامه درښیم چې تاسې همدغه برنامې لاندې نو تاسې کولی شئ ډېر په اسانه توګه باندې دلته کاناډا ته راشئ. کوم څوک چې دغه ویډیو دلته په کاناډا کې ګوري نو که چېرته ستاسو فامیلي غړي دننه په افغانستان کې پاتې وي نو تاسې کولی شئ نن تاسو ته یو مهمه برنامې په اړه تاسو ته معلومات شریکوم چې دغه برنامې لاندې تاسې کولی شئ چې د کوم فامیلي غړي چې ستاسو په افغانستان کې پاتې دي نو همدغه برنامې لاندې تاسې ډېر په اسانه طریقه باندې او په قانوني طریقه باندې نو هغه فامیلي غړي تاسې دلته کاناډا ته راوړئ. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو کاناډا د همدغه سیستم لپاره یو خاصه برنامه لري چې د برنامې نوم ده د 1 year window of opportunity. نو همدغه برنامې لاندې تاسې کولی شئ چې کوم فامیلي غړي چې مو په دننه په افغانستان کې پاتې دي نو هغوی تاسې په اسانه توګه په همدغه برنامې لاندې دلته راولئ. اوس راځو دې باندې غږیږو چې تاسې څه ډول کولی شئ چې دغه برنامې ته تاسې اپلای وکړئ، کم اسنادونه پکار دي او د دې پروسه څه ډول ده او دغه پروسه تاسې څه ډول مخې ته ویسئ. نو کوم څوک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي نو تاسو فامیلي غړي چې دلته په کاناډا کې دي تاسې ورسره تماس ورسره ونیسئ. نو A to Z مکمل معلومات تاسو همدغه ویډیو کې تاسو را الریډي شریکوم هم او همدغه کوم ویب سایټ نوم چې ما تاسو ته واخیسته د 1 year window of opportunity program. نو د دې ویب سایټ لینک تاسو سره په همدغه ویډیو کې په ډسکرپشن کې هم تاسو سره شریکوم. نو تاسې کولی شئ چې مکمل معلومات همدغه ویب سایټ کې هم تاسې واخلئ. نو د دې پروسه دا ډول ده چې که چېرته تاسې همدا اوس نه اپلای کول غواړئ نو هلته چې کله تاسې ویب سایټ خلاصوئ نو په ویب سایټ کې 4 دانې فورمونه دي. نو هغه فورمونه به تاسې ډاونلوډ کوئ، PDF کې فورمونه دي، فورمونه به تاسې ډاونلوډ کوئ. البته کوم څوک چې دلته په کاناډا کې دغه پروسه به ټول دوی مخې ته وړي ځکه چې د دوی فامیلي غړي دننه په افغانستان کې پاتې وي. په دې کې دا مهمه نه ده چې د هغوی ایج څومره ده، فرض مثال د هغوی په هغو کې فرض مثال ستا اولادونه دا کوم خاص شرایط پکې دغه نه دي چې کوم محدودیت نشته ده. په دې کې ستا فامیلي غړی فرض مثال ستا خور وي، ورور وي، که عمرونه یې هر څومره وي هېڅ مشکل نشته ده. خو دغه برنامه هغه چا دپاره ده کوم څوک چې دلته کاناډا ته د کاناډا دولت دخوا فرض مثال دلته راوستل شوي وي، کاناډا ته راغلی وي او یا سپانسرشپ په طریقه باندې دلته راغلی وي او دلته پرمننت ریزیډنسي دلته کارت ولري، البته PR دلته ولري او حد اقل دلته یو کال تیر شوی اوسي. پروسه دا ډول ده چې تاسې به لاړ شئ، همدغه لینک به تاسې خلاص کړئ. چې کله لینک ته تاسې لاړئ هلته 4 دانې فورمونه دي، هغه فورمونه به تاسې ډاونلوډ کړئ، هغه فورمونه به تاسې فل کړئ، بیا هغې نه وروسته نو دا به ورته دغه کوي سبمیټ به یې کوي. خو دغه پروسه چې کوم یو ده دغه کوم 4 دانې فورمونه چې کوم یو دي دا تر د راتلونکې میاشت تر سپټمبر 15 پورې همدغه پروسه ده، یعنې په همدغه طریقه باندې چې کوم 4 دانې فورمونه دي په همدغه طریقه باندې تاسې کولی شئ چې اپلای وکړئ او بیا د سپټمبر د 15 څخه وروسته بیا دغه پروسې د اپلای سیستم د دې بیا تبدیلیږي. نو هغې نه وروسته بیا تاسې کولی شئ چې د کاناډا چې کوم پرمننت ریزیډنسي کوم پورټل ده نو تاسې به ځئ همدغه ویب سایټ ته. چې کله ویب سایټ ته لاړئ نو همغه پورټل په طریقه بیا تاسې کولی شئ چې تاسې اپلای وکړئ. هغه پورټل به تاسې ډکوئ. چې کله هم ډک کړه بیا هغې نه وروسته ایمیل ادرس ده چې ایمیل ادرس به هم تاسو سره زه په د ویډیو په لینک کې تاسو سره زه منشن کوم. بیا تاسو کولی شئ چې کله هغه ډک کړه بیا هغې نه وروسته همغه ایمیل ادرس ته تاسو دغه کوئ، اسنادونه سبمیټ کوئ. چې کله هم اسنادونه سبمیټ کوئ بیا هغې نه وروسته نو هغوی د ایمیل په طریقه باندې تاسو سره بیرته تماس نیسي. چې کله تماس یې ونیوله بیا هغې پروسه شروع کیږي. چې کله یې پروسه شروع شوه نو دوی به انتقالیږي پاکستان ته به ځي. نو هلته به دوی نه به انټرویو اخیستل کیږي، بعضې کوم اسنادونه پکار وي نو هغه اسنادونه به دوی نه غوښتل کیږي. نو هلته به انټرویو سیستم حساب کتاب مکمل ټول پروسس په پاکستان کې ترسره کیږي. بیا همدغه پروسې لاندې دوی به دلته راځي. نو دا یو طلایي چانس ده، البته هغه چا دپاره کوم څوک چې الریډي دلته دي او د هغوی فامیلي غړي دننه په افغانستان کې پاتې دي، که هغې ورور یې پاتې وي، فرض مثال د هغې خورګانې هلته پاتې وي، که د فامیل هر یو غړی هلته پاتې وي نو مور پلار یې هلته پاتې وي نو همدغه برنامې لاندې ډېر په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې نو خپل فامیلي غړي دلته تاسې راو. که کوم څوک کوم سوال لري، کومه پوښتنه لري نو تاسې کولی شئ چې ما سره په کمنټ باکس کې ما سره شریک. انشاءالله زه به تاسو سره چې کوم دغه وي ستاسو سوال په مطابق انشاءالله زه به تاسو سره هیلپ کوم. مننه.